دا یو ډېر اهم سوال کړی دی. وایي د انشورنس کمپنیانو کې کار کول جایز دي او که نه؟ انشورنس چې کوي د بیمارۍ او د ګاډو د کورونو د هر څه. الجواب انشورنس په دوو قسمه یو ته ویل کېږي التأمین التجاري، تجارت دپاره انشورنس. یو ته ویل کېږي التأمین التعاوني، التعاون دپاره انشورنس. دا تقسیم چې د مخکې اورېدلی نه مې دی اورېدلی. دلیل دی په دې باندې چې علم کمی دی، علماو سره ناستې ته څه دی ضرورت دی. د دې انشورنس په باره کې خبره کوم چې تجاري دی دا حرام دی، او هغه انشورنس دی چې تا ته به پیسې وښویل شي چې دومره پیسې به ته ورکې هره میاشت یا په کال کې، چې هر ورځ دغه ترتیب یې راته وښو. نو په دې کې چې کوم سړی اشتراک کوي هغه به پیسې ورکړي، خاص مبلغ ورته وښي دومره به ورکړي. دا پیسې د دغه کمپنۍ شوې، قیسې څه شوه ختمه شو. نو تجارت دی که نه، ځکه دا تأمین التجاري ویلی کېږي. اوس که چېرته څه حادثه راغله دا کمپنیو به تا پیسې لګوي. دا پیسې یا خو ستا د هغه پیسو امربی، یا ستا د هغه پیسو نه به کمي، او یا به ستا د پیسو نه صحیح زیاتي. که کمي نو تا نه د پیسې ولې وخوړی شوې، دا باقي خو ته بیمار نه شوې نو پیسې پاتې شوې. یا ته بلکل بیمار نه شوې، په کال کې 2 کاله کې پیسې ولې اخلي یو مسلمان نه. او که ډېرې ولګولې داسې به کوم کېږي چې انشورنس یې جوړ کړی دی مثال کې په 800 ریاله، بیماري په ده باندې راغله د 100 ریالو، انشورنس کمپني دا پیسې ورکوي. نو ولې د هغوی نه دا پیسې اخیستی کېږي؟ رب العالمین څومره ښکلی شریعت رالیږلی چا سره ظلم ونه شي. نو انشورنس حرام دی چې څومره انواع دي. دې باندې غټو علماو فتوا ده، ټول علماو دا فتوا ده، او د سعودي عرب هیئت کبار العلماء او د مفتي صاحب د ټولو دغه فتوا ده. دویم انشورنس چې هغه جایز دی، هغې ته التأمین التعاوني ویلی کېږي. هسې یو ذهن کې یو تپوس راځي، تاسو ته ذکر کوم. لکه دا کوم کس چې پیسې ورکوي د انشورنس کمپنۍ له، سبا چې بیمار شي هغه له بیا ډېرې ورکوي، نو دا حرام دی. ښه دا زموږ دا کسان چې کمیټیانې جوړوي او په دې کې ته مثال کې دومره پیسې ورکوي، که بیمار شوې اپریشن دې وکړو 6 زره به درکوي، دا جایز دی؟ دا خو انشورنس دی. څه وایي دې باره کې؟ خپلې پیسې شي 15 زره له ورکوي، د 12 زره له ورکړي. ده لږې پیسې ورکړي ډېر ورته میلاو شو که نه؟ هغه لږې ورکړي ډېر ورته میلاو شو که نه؟ ښه که دې بیمار نه شي پیسې لاړې که لا نړې؟ هلته که بیمار نه شي پیسې لا نړې، پیسې لاړې، څه فرق شي په دې دواړو کې؟ دلته پیسې تا لږې ورکړې بیمار شو ډېرې درکړې، پیسې دې ورکړې د سره بیمار نه شوې پیسې لاړې، یا پیسې دې ورکوړې ته دې وډکپ ته پروت وو که چې ته مړ شي 80 زره میلاو شي، هغه ته میلاو نه شي. په سعودي کې دې 10 کاله 40 کاله پیسې دګې کړې او لاړې. نو دې او دا کې فرق شته؟ دې کې بنیادي فرق دی. ما وایي انشورنس په 2 قسمه، یو التأمین التجاري، دویم التأمین التعاوني. تأمین التعاوني دې ته وایي تعاوني انشورنس چې یو اداره یو کس وټاکلی شي، څه کسان چې دې کې اشتراک کوي دا پیسې ورکړي، دا پیسې دا شریکه دا سړی دا اداره د ځان دپاره نه اخلي. دا فرق دی وایي که نه؟ ځکه تجاري ویلی کېږي، دا تجاري نه دی، دې ته تعاوني وایي. دا پیسې د هغه سره شوې، حادثه راغله همدغه پیسې به بیا په یو کس باندې لګي، نو په دې کې تجارت وشو. تجارت خو پکې نه کېږي که نه؟ هلته چې کوم هغې ته ویل کېږي عقود المعاوضات، دې ته ویل کېږي عقود التبرعات. هغه د تجارت په نیت باندې دا کمپني کولاو کړې ده انشورنس ته، او دوی چې کوم کار کوي دا د تعاون په نیت باندې کوي. نو دواړو کې فرق اوس راغی که رانغی؟ فرق پکې راغی.
چې دلته دا پیسې را جمع کېږي د دې لپاره نه چې تجارت ته څوک ځان له اخلي او په دې نورې پیسې راځي او نورې نه، تعاون دی. پیسې را جمع شوي، په چا حادثه راغلي د هغه له دومره پیسې ورکوي، یا ټوله حادثه وله که ورکوي یا صحیحه وله ورکوي. نو دا قسمه تأمین دې کې کار او کول دا جایز دي چې تعاوني. دا تجاري تأمین چې دی دا کول هم ناروا دي او د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم.